چې په لحد کې هغه مخوري په چینجو په لحد کې هغه مخوري په چینجو چې د هیچ چا پرې پرزو نه وسوانه کا په لحد کې هغه مخوري په چینجو چې د هیچ چا پرې پرزو نه وسوانه کا د نظام د دوش یو برابر نه دی د نظام د دوش یو برابر نه دی خو خوشحال په زړه خوړلې څو ناوکه او زه هر پروګرام کې چې میا صاحب راغواړم نو زه د خپل محترم استاد د دې ټول شیرونو راغواړم یعنې بیا هم په هغه شیرونو راغواړم چې تا ذکر زما او د ګل مس کې تا ذکر زما او د ګل مس کې زه په لاره قدم نږدم سینږدم تا ذکر زما او د ګل مس کې زه په لاره قدم نږدم سینږدم که د زړه بیرغ مې پرېوتو پښتون یم که د زړه بیرغ مې پرېوتو پښتون یم ګمان مه کړه چې رقیب ته به مسلک دم په دې شعرونو باندې زه میا صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي میا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زه د کلچر د دې ملګرو ډېر مشکور یم چې د مزاحیه مشاعرې بندوبست یې کړی دی زمونږ هم لږ ډېر رښتیا خبره چې زړه پکې ښه شو او دا مزاحیه شاعري صرف داسې نه ده چې تش مزاح دی بلکې ډېر د غرض او د مطلب خبرې په ښه انداز کې چې کوم دی نو تاسو کې زه د دې شکریا ادا کوم دلته چونکې زما خپل میټینګ کې ډېر ضروري نه زما تر بسه د نه زړه نه کېده ځکه چې زموږ خپل میټینګونه ډېر تراخي دي او ستاسو محفل ډېر خوږ دی ګڼو ملګرو د مزاح خبره ده او ګپ شپ دی زه به د دوه درې خبرې د ګپ شپ وکړم تاسو یې زړه نه چوم ځکه چې تاسو په خپله پړه چولې ځکه هم دا شاعري خوښه کړې ده د یو سړي طوطیان خرڅوله نو کاک ورته وایي چې کاکا د دې څه قیمت دی نو هغه چې د دې 1000 او د دې بل 500 نو دا ولې وایي دا 1000 والا نر دی او دا 500 والا ښځه ده نو دی ورته 500 نشته کېن دا بله مې ده نه شته د یو کلیوال سړی و او دا د ښار خلک ډېر هوښیار دي نو هغه خپل چرګه چې کوم دی نو ښار پر وړې به خرڅولی نو دا ښاري ورته وایي چې دا چرګه دې بیماره ده مطلب چې ارزانه یې راباندې خرڅه کړي نو کلیوال هم راچولی او سفر یې کړی او ورته چې دا بیماره نه ده دا د کلي چرګه د ښار کې شرمېږي او یو زما ښځې وې نو یو ډېره غټه وه دا یو ورته وایي چې تا ته څه احساس نه وي چې ته ډېره غټه یې نو ورته وایي چې نه یو ځل راته احساس شوی وایي کله وایي چې ما دوبي له جامې ورکړې نو هغه راته واپس کړي نو ورته وایي چې ولې وایي هغه وایي چې زه جامې وینځم تنبوان نه وینځم دا داسې لکه چې د زعفره یې کوزه تاسو ته ویمه داسې نه دی زه ګرانو ملګرو ستاسو د ټولو شکریه او مننه د صدر صاحب په اجازه د دې په بنیاد زه راغلی وم چې یو خو د حکومت خبره ده بل د کلچر منسټري ده بله پښتونولي ده او ستاسو دا شاعري چې کله په نورو ژبو کې خلک کوي نو ټول خلک ورته ناست دي هغوی ته ډېر ممکن د دې خبرو ملاوي او نن سبا د سنجیده شاعرۍ سره سره د دې شاعرۍ ډېر اهمیت دی ځکه چې زموږ په معاشره کې خندل ډېر ګران شوي دي ژړا ډېره اسانه ده او خندا ډېره ګرانه ده او د ژړا شاعري هر چا له ځکه ولې چې هر سړی دردېدلی دی خو د دردېدلي زړه نه د خندا اواز وتل ډېر ګران کار دی او تاسو چې دا کوم ګران کار کوئ کاش چې تاسو ته داسې موقع وې نو زه یقین لرم چې د کومو نورو ژبو ته موقع میلاو شوي دي او خلکو له ډېر خوند ورکوي ستاسو شاعري د هغې نه اوچته ده او د هغې نه په هېڅ قیمت باندې کم او ښکته نه ده خو دا یوه خبره ضرور ده چې تاسو د پښتو
کې چې څومره د دې خبرې ضرورت دی شاید چې ډېر د نورو شیزونو ډېر کم ضرورت دی او زمونږ خلک ذهني بیماران شوي دي د دې معاشرې د وجې نه د دې دهشتګردۍ د وجې نه د دې موجوده صورتحال د وجې نه د ټینشن د وجې نه د فکرونو د وجې نه د غربت د وجې نه د ګرانۍ د وجې نه سل وجوهات دي چې نن خلکو ژوند ډېر ګران شوی دی او په دې ګران ژوند کې یو څو خبرې داسې کول چې د هغه زړه ته پیاواره سي ځکه چې زموږ حجرې ختمې شوې دا خبرې مونږ په حجرو کې اورېدې او په حجره کې به د هغې سړي ډېر قدر و چې هغه به د تېرو وختونو مونږ ته متلونه وې مونږ ته به یې کیسې کولې او د زوړ وخت چې کوم دی شاعري او الفاظونه دا رحمان بابا چې مونږ ته داسې زباني یاد و خو دا د دغې حجرو برکت که د خوشحال بابا نه مونږ خبرېدو خو دا د حجرو برکت که مونږ د خپلو نیکونو د تاریخ نه خبرېدو نو زمونږ د حجرو د ناستو د مشرانو برکت و نن هغه اداره چې کوم دی زمونږ نه ختمه شوې ده او په دې وجه باندې زمونږ که ستاسو یاد شي نو زمونږ د سکولونو دا انداز و چې مونږ به په پخوا به کوم سکولونه و هغه هم داسې وو چې په هغې کې به د دې خبرو موقع ډېرې زیاتې وي ادبي ټولنې به پکې وي د مشاعرې چې کوم دی نو هغې کې به خپل پروګرامونه کېدل ډراماټیک سوسایټۍ به پکې وي او دا ټول هغه اکټیویټیز چې هغه تر دې پورې چې اوس خو زموږ په تعلیمي ادارو کې د سپورټس هغه اکټیویټیز هم ختم شو ادبي اکټیویټیز خو پرېږده ما ته خپله یاد شي چې زه د ګورنمنټ کالج سټوډنټ وم نو دا چې څومره تاسو دلته دا د ټي وي ارټسټان وینئ دا ټول دغې ډراماټیک سوسایټۍ نه راوتي دي ټریننګ هم و په خبرو به هم پوهېده په الفاظ به هم پوهېده په ادایګۍ به هم پوهېده نن نه هغه شیز شته دی نو واحد تاسو پاتې چې په دې وخت کې چې د حجرې کردار هم ادا کوئ د کالج کردار هم ادا کوئ چې زمونږ دې خلکو ته په څه ناسته طریقه باندې تاسو خپل اواز ورسوئ زه به خپل ډپارټمنټ هم دا خبره کوم منظم اعظم صاحب هم دلته ناست دی چې هغوی د دې خلکو خیال هم ډېر وساتي او دې خلکو ته چې په ډېر زیات توجه ورکړي او په خصوصي توګه مونږ چې ټول خلک انوایټ کړو او دا ټول شاعران هم دغه رنګ راولو او دوی د هغې موقع لپاره خپل تازه کلامونه هم لیکي او هغه مونږ ریکارډ هم کړو چې خلک یې واوري او هغه ریکارډ بیا کیسټ او سیډي چې هغه هم ځای په ځای خور کړو چې دا کوم خلکو ته غیر معیاري شیزونه رسي یا د تکلیف شیزونه رسي چې دا اوازونه هم خلکو ته ورسي چې او اوس هم زمونږ په زړونو کې زور شته اوس هم د خندا ګنجایش شته اوس هم چې کوم دی نو زمونږ دې معاشره کې د خندا د خورولو چې کوم دی مونږ ته ضرورت شته او دا ستاسو د الفاظ چې هم خندا ده هم ژړا ده په حقیقت کې تاسو چې څومره خبرې وکړئ ځکه د یو شاعر ما ته یاد دي چې تاسو کوم موضوع منتخب کړی دی خندا پکې ډېره ده خو دا خندا مونږ له ذکر راځي چې د هغې شاته ډېره غټه ژړا ده که تاسو د خواښې ذکر کړی که ښځې ذکر هم کړی دی که د پیزوان ذکر هم کړی دی که د بریتو ذکر هم کړی دی دا ټول تاسو علامتي خو ضرور استعمال کړي دي خو زموږ د معاشرې مرضونه دي او تاسو هغه مرضونه په داسې انداز بیان کړي دي چې موږ ته د غم په نظر ګورو تاسو ته د خندا په نظر کتلي او هغه نظر چې تاسو کوم خپل کړی دی دا زموږ د دې وخت ضرورت دی زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او کاش چې ما سره وخت وی نو ما به ستاسو دا ټول اورېدلي مو او ما په خپله به دلته چې کوم دی نور هم ناسته کړې او تاسو سره به ملاقات هم کړی خو بخښنه غواړم او اجازت به درنه غواړم تاسو هم په خپل ځای ناست دی ځکه چې زموږ د پښتنو په ملاوېدو هم ډېر وخت لګي موږ په ناستي او په تلو زه ټیک مطلب په باندې په لاس باندې تیار خو دوی وی چې خیر دی 11 ته به شروع کړو حالانکې وخت لس و نو زمونږ په ناستي باندې هم ګېنټه لري نو اصل چې په تلو واړه یو ګېنټه والی نو ستاسو ډېره مهرباني او شکریه او زه به یو سنجیده شعر ویم او بیا در اجازت غواړم خفه کېږئ مه ځکه چې ما د مظاهرې نه راځي خو سنجیده شعر هغه ستاسو زموږ شریک دی داسې نه چې زه بدل ویم خو د دې وخت د مناسبت سره بیا در اجازت غواړم ما سره به ځان شریک ګڼئ وایي چې زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو د ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ